أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. مخکې الله پاک د هغې خلقو بیان وکړو کم چې منکر دي د آخرت او دغه شانتي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او دغه خلق کله چې د قرآن مجید آیتونه واوري نو د هغې نه اعراض کوي، مخکې اړوي د تکبر د وجې نه. الله پاک فرمایي چې ردو دا ایمان نه راوړل د څه وجې نه دي. ام لم یعرفوا رسولهم، آیا دوی خپل پیغمبر نه پیژني؟ فهم له منکرون، پس دوی هغه لره ناشنا ګڼونکي دي چې دا وجه ده نو دا وجه ده. ځکه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دو کې 40 کاله د نبوت نه مخکې پاتې شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو ته وایي هم چې اے د خدای بندگانو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، تاسو ماته غلط نسبتونه کوي. نعوذ بالله، کله وای دا دروغجن دی، کله وای دا کاهن دی، کله وای چې دی لیونی دی، د دماغ خراب شوی دی. نو ګوره ما خو په تاسو کې ډېره زمانه تېره کړې ده، ډېر عمر مې په تاسو کې تېر کړی. او داسې و چې د مکې څومره خلک وو، که هغه زنانه وي که نارینه وو، که غلامان وو که آزاد، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په یوه لاره باندې تېرېدو نو دوی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخلاقو صفت کو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صدق او امانت نه ټول مطمئنه او ټول تصدیق کو ده. او چې دته به आवाज کو نو په امین لقب سره به دی رابلو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمای فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، د خدای بندگانو ما خو په تاسو کې ډیره زمانه تیره کړې ده. نو تاسو په ما کې د نبوت د خبرې نه مخکې چرته څه دروغ یا د امانت کې خیانت تاسو لیدلی دی، د دې گواهی تاسو نشئ کولی. نو چې ما ستاسو سره خیانت نه دی کړی نو د الله پاک د ذات سره به زه څنګه خیانت وکما چې د هغه د طرف نه به زه د ځانه خبرې جوړوم او په هغه پورې به یې پیوس کوم، د هغې نسبت به الله پاک ته کوم. دا څنګه کیدی شي؟ نو الله پاک فرمایي ام لم یعرفوا رسولهم، آیا دو نه پیژني پیغمبر خپل؟ فهم له منکرون، پس دو هغه لره ناشنا ګڼونکي دي چې دو ایمان نه راوړي. نو دا وجه ده، نو دا وجه یې نه ده. ام یقولون به جنه، آیا دو وایي چې په ده باندې لیونتوب دی؟ دا خبرې دو کوي، دا صرف د زد او د عناد د وجې نه کوي. نور دو ته ښه پته ده چې دا پیغمبر دا په حق باندې پیغمبر. زماد یو کسو چې دا د مکې نه ډېر په لرې فاصله باندې پاتې کېدو او د به دم کو، به دې دم کې الله پاک داسې اثر پیدا کړو چې لیونی به د دمول او الله پاک په هغو له شفا ورکول. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
خلق ته د الله پاک د وحدانیت بیان شروع کو نو دو دا خبر خورې کړې چې نعوذ بالله په دې سړی باندې لیونتوب دی د دماغ خراب شوی او دا خبر د ډیر لری لری زیګونو پورې خور شو نو دغه زمات ته چې کله ردی خبرې پته ولګېدا نو د خپل ځړه کې سوچ وکړو چې ګوره دا سړی چې د یو خدا دی چې د مکی په خدمتګارانو خلقو کې پیدا شوی او دویم دا چې د مور پلار هغه هم وفات شوی دی یتیم دی نو زما حق جوړیږي چې زه په د پسې لاړ شم او د دم کم چې الله پاک دله شفا ورکړي نو د هغه ځای نه را روان شو او د پیغمبر علیه السلام خواله راغی او د پیغمبر علیه السلام سره خپل تعارف وکړو چې تاسو خو به د زماد نوم اورېدلی پیغمبر علیه السلام ته وایي پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې او ما اورېدلی وایي تاسو به د دې نه هم خبر یئ چې هغه لیوني دمی او الله پاک پې هغو له شفا ورکوي په دغې دم سره پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې او د دې نه هم خبر یئ نو هغه زماد زه پخپله یم پیغمبر علیه السلام ته فرمایي او زه راغلی ما د دې دپاره چې په تاسو باندې څه اثر دی دماغي کمزوري ده تاسو ته چې زه تاسو دم کړم پیغمبر علیه السلام وی ګوره دې د خدای نیکبختو ته دومره خبره خوره کړې ده چې دونه د لري لري زیګونو پورې دا خبر خور شوی نو دې زماد ته یې وی چې زما په دماغو کې هیڅ فرق نشته او بیا یې ورته خطبه ووي د هغې نه وروستو یې سوره طارق صورت دا تلاوت کړو نو زماد اقرار وکړو په خپله باندې چې زه بهترین مقرر یم تقریر دا ماله په انتهایی ښه انداز باندې راځي او دغه شانتي زه انتهایی مشهور او ماهر شاعر یم خو کم څه چې تا ووې یقینا چې دا د انسان کلام نه دی زه په دې خبرې ګواهي کوم او بیا پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې ما ته کلمه وایه او ایمان یې راوړه نو الله پاک فرمایي ام یقولون به جنه آیا دو وایي چې په ده باندې لیونتوب دی نو دا خبره بالکل غلطه بلکې بل جاءهم بالحق بلکې راوړی دی دو ته حق چې د الله پاک کلام او دغه شانتي د الله پاک د طرفنا تعلیمات دو ته بیانوي د الله پاک وحدانیت دو ته بیانوي دا حق دو ته راوړی دی واکثرهم للحق کارهون او اکثر د دونا حق لره بد ګڼونکي د دې د وجې نه دو دته دا نسبتونه کوي چې دا حق په دو باندې ښه نه لګي که د دې نه علاوه بله خبره دو ته یې کولی نو دو به بیا د هره خبره منله او څنګه چې د نبوت نه مخکې دو پیغمبر علیه السلام ته امین او صادق وي نو اوس به هم دغه خبرې جاري ساتي خو کله چې هغه حق شروع کړو نو حق په دو باندې بد ګڼي د هغې د وجې نه دو مخالفت شروع ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض الله پاک فرمایي کچرې تابعداري وکي حق د خواهشاتو د دو لفسدت السماوات والارض نو خامخا فساد براغلی وی پس مکه اسمانونه بیا خو بس مکه اسمانونه او پدې کې چې دا کم مخلوقات دا ټول به ختم شي دا هر څه برباد شي او وران شي مطلب دا چې دو کم ناحق خدایان د الله پاک نه علاوه رابدي او دو کم خدایان جوړ کړي دي کچری دا حق شي نعوذ بالله حق ندی بالفرض کدا حق شي
او دو چې کم کارونه کوي کم ظلمونه نافرمانیانې کوي دا حق وګرځي نو بیا خو به ځمکه اسمانونه وران شي او ختم شي ځکه چې وجود د ځمکې اسمانونو او دا کم مخلوق چې دی دا د حق په بنیاد باندې او حق خو به بیا ختم شي نو الله پاک فرمایي بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون بلکې راوړی دی مونږ دوتا نصیحت ددو ذکر ددو د قرآن مجید یو نوم ذکر هم فهم عن ذکرهم معرضون پس دو د دې قرآن مجید نه مخ اړوونکي دي ګرځوونکي دي وز د دو د ایمان نه راوړو وجه چې نعوذ بالله دا خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عمل د وجې نه داسې نه ده چې دو ایمان نه راوړي نو الله پاک هغه ښکاره کوي چې دو خبره ستا نه مني څه وجه ده ته ردونه څه مزدوري غواړي نو که مزدوري ردونه په دې باندې غواړي خو بیا خو به دو چې ایمان نه راوړي نو ردو د ایمان نه راوړو وجه به دا ګرځي چې دو دا اجرت او مزدوري نشي ورکولی یا د دو مقصد دا دی چې دی مونږ ته دا کم تعلیم راکوي نو دا ردی مزدوري په وجه باندې راکوي ځکه نو الله پاک فرمایي ام تسألهم خرجا فخراج ربک آیا ته غواړې د دونه خرجا مزدوري فخراج ربک پس مزدوری در ربستا خیر غردا وهو خیر الرازقین او هغه د ټولو نه بهتر رزق ورکوونکی یعنی ته خو ردونه په دې باندې څه مزدوري هم نه غواړې بیا ولې دو خبره نه منې او نه دو تعالی رزق درکوي رزق هغه الله پاک تعالی درکوي او د الله پاک سره د ټولو نه بهتر او بهترین خزانه دي د هر څه وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم او نتدو بل صداسي لاري طرف ترابلي چې هغه دو پاغي باندې گمراهي طرف ته ځي بلکې یقینا ترابلي دو نیغي لاري ته نو چې نیغي لاري ته ترابلي نو بیا سوجد چې دو ایمان نه راوړي نو الله پاک وایي وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَقِينًا هَغَا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې عن الصراط لناکبون هغو د نیغې لارې نه خامخا اورېدونکي هغو د نیغې لارې ته راځي نو دې طرف ته هغو خیال نه کوي نو ردې وجې نه هغو په ګمراهۍ په لاره باندې روان دي او دغه د ګمراهۍ لاره هغو ته برابر لاره ښکاري دغه د ظلم کارونه او دغه د گمراهۍ کارونه هغه ته ښه کارونه ښکاري او دغه شانتي دغه یو طریقه او قاعده دار روانه وس چې هم مونږه په خپل باندې یو زیاتې کوو نو مونږ ته دغه زیاتې نه وای بالکل زو خاص په صحیح باندې خو کدا کار بل کوي ولکه مونږ وای ته ته وګوره خو ضرور ما خو ډیر خسړې دی خدا خو ډیر ظالم سړی دی هر ټیم په جمعات کې هم ناس رد دي کارونو ته وګوره نو د بل هغه منګه یینو خو که په خپله یې کو نو بیا هغې ته موږ بد نه وکړو د دې د وجې نه په معاشره کې بګړاو او ورځ ته ورځه نقصانات پیدا کړي کله چې هم انسان حق ته حق ووي او غلطۍ ته غلطي ووي د هغې ورځ نه به معاشره برابر شي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي ام لم يعرفوا رسولهم آیدو نپی جنی رسول خپل فهم له منکرون پس دو هغلر ناشنا گنون کی دی ام یقولون آیدو وائی به جنہ
پد باندې لیونتوب دی بل جاءهم بالحق بلکې راوړی دی دوی ته حق واکثرهم او اکثر د دونا للحق کارهون حق لره بدګړون کې دي ولو اتبع الحق او کچری تابعداری کړي وي حق اهواءهم د خواهشات ددو لفسرت السماوات والارض خامخا خراب شیبو اسمانونه او زمکا ومن فيهن او هغه سچ پدی کی دی بل اتیناهم بلکې راوړې دې مونږ دوتا بذکرهم نصیحت ددو فهم عن ذکرهم پس دو د نصیحت خپلنا معرضون مخ اړون کی دی ام تسألهم خرجا آیت غواړي د دون مزدوری فخراج ربک خیر پس مزدوری دربستا بهتر ده وهو خیر الرازقین او هغه بهتر رزق ورکون کړي وإنك لتدعوهم او یقینا ترابلیدو الى صراط مستقیم لاری برابرتا وإن الذين او یقینا هاغا کسان لا يؤمنون بالآخرة چې دو ایمان نلري په آخرت باندې عن الصراط لناكبون دو دنی غلارنا اولیدون کی دی